حق بیانوم که څوک یې مني ودې مني او که دې مني اړوله ودې نه مني خو مصیبت دا دی چې په دغه بدعت کې چې په موږ پرې معاشره کې رایج دی موږ پکې ټول مبتلا یو زه پکې هم مبتلا یم ما ته وګورئ زه پکې هم مبتلا یم خو دا دې لپاره بیانومه چې دا بدعت په ختمو منګه دا به د دې معاشرې نه موږ ختمو تاسو دومره انتظار وکړو چې دا لا تاسو څه شی دومره تمهید دې ورته کېښودی زور هغه دا دی زمونږ په دې علاقو کې د مړي د روټۍ دپاره یو تنظیم جوړ شوی یو تنظیم جوړیږي دا تنظیم طریقې کار سره په هر محله کې جوړ لې په هر کلي کې جوړ لې طریقې کار یې دا دی په دې کې اکثر خپل رشته داران یا قومي خلک پکې راجمع کیږي گاونډي ګرد پای کې څه خیال نشته دی که زه روستا بیانوم قومیت او یا پکې رشته داري دقه پکې پاللی کېږي پیسې به راجمع کړي نو هر چا خپل طریقې کار جوړ کړی دی څوک مخکې پیسې راجمع کوي میاشت په میاشت باندې 500 روپۍ یا هر څومره شي دا راجمع کوي او بیا چې کله مړی په یو کور کې وشي نو د هغې دپاره به یې د روټۍ پروګرام کوي څوک داسې کوي چې په مړي دا په دې روټۍ چې څومره خرچه وشي نو بیا هغې وروسته دا خرچې نه دا خرچه بیا پوره کوي او پیسې رالي څوک داسې طریقه کوي خو بیا پای کې ناشتا ناشتا کارونه وګورئ یو کار پکې ناشنا هغه دا دی چې کم یو سړی هغه نوی په دې تنظیم کې داخلیږي په دې یونین کې داخلیږي نو ځینو تنظیمونو والا دا خپل قانون جوړ کړی دی چې ته زموږ سره په دې تنظیم کې شرکت کې نو تیر چې کوم مړي شوي 2 3 4 هر څومره شوي دا یې خرچه به هم ډکې دا به پکې هم ډکې دا هم پکې لا نوی شی واورېدو زما وروڼو دا مسله به نن موږ واضح کوو چې د دې شریعت څه حیثیت دی شریعت کې د دې جواز شته دی او که نشته دی او زمونږ د رسول په دې باب کې څه طریقه وه د صحابو په دې کې څه طریقه وه د دې وضاحت پکو منګه او دې نقصان به انشاءالله منګه هغه بیانو یاد لرئ شریعت کې د تعزیت څه طریقه ده په شریعت کې د مړي د روټۍ څه طریقه ده نو هغه واورئ نبی صلی الله علیه وسلم دا په دور کې چې تعزیت کېده نو خامخا دا نه و چې په هر ټیم کې بال ته راجمع کېږي لکه زموږ خلک یو ټیم کې ورشي هم د مړي تعزیت وکړي هلته فاتحه ته ورته خلک وایي بیا به ماښام له بیا راځي سبا له بیا راځي دا یو بل بدعت دی او د دې په سنت کې ثبوت څوک وښیي دا لا یو نوی شی بل جوړ شو اوس موږ دا یې کوشش کوو چې ربطه ربطې ختم اداره چې کله مړی وشي د هغې دفن نه وروسته بیا ماښام یا ماسخوتن خلک به راجمع کېږي هلته او یو مولوي صاحب ورته بیان کوي او په آخره کې بیا اجتماعي دعا کوي دا کوم طریقه ده دا کوم حدیث کې راغلی ده صفا صفا الفاظ وی باندې او 2 ټوک الفاظو باندې دا سوچه بدعت دی چې موږ یې کوو ولی حدیث کی راغلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد صحیح مسلم کی حدیث سے چاہے وہ عمل کا او پای باندې زموږ حکم موجود نه دی هغه مردود دی راشد نبی سیرت چوت کې صحابه سیرت چوت کوي مړي شوي دي هغې دا کار کړی دی نه چرته به هغې نه دی کړی تعزیت معنا داره ته ورشه هغې له د صبر تلقین ورکه بس خبره ختمه شوه دا نه چې ته بیا هم راځه بیا هم راځه بیا هم راځه او خلک یې په دعاګانو باندې ستړی کلته یو ځل به بیا دعا وکړو یو ځل به بیا دعا وکړو زارې د خلکو شنه کړې د دعا نه مسخره جوړه کړې ده د دعا دې ته وایي د دعا طریقه دا وه بهرحال خپلې خبرې له راځم تعزیت دا و بیا قانون دا دی چې کم کور کې مړی وشي خوا او شا ګاونډ کې یا رشته دارایي ته دا حکم دی چې تاسو د دې کور خلکو دپاره بار نه کور خلکو دپاره خوراک تیار کوي ځکه دوی ته غم راغلی دی دوی مصروفه کړي دي لکه حدیث سید ابو داود وغیره کې راغلی دي چې نبی صلی الله علیه وسلم اور جعفر ابن ابي طالب رضی الله عنه کور ته راغی او دا رې د عید مخکې هغوی ته خو تعزیت وکړو خو به یې خلکو ته څه ویل
جعفر ابن ابي طالب رضی الله عنه چې غزوه موته کې کله شهید شو، نبی صلی الله علیه وسلم خلکو ته ویل اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم أمر شغلهم. د خاندان د جعفر د پاره خوراک تیار کړي ځکه هغې ته یو کار راغلی چې هغې مشغوله کړي دي، غریبانان مشغوله دي. لآل جعفر، خاندان کورنۍ د جعفر چې کوم دي، زنانه نارینه ماشومان هغې تیار کړي ځکه هغې پخلی نشي کولی، سړی غمزدی نو هغه پخلي ته نه جوړېږي. آل جعفر د هغې دپاره خوراک. نبی صلی الله علیه وسلم دا نه دي ویلي چې تنظیم پکې جوړ کړي او سیب پای کې با رشتہ داران شامل، پای کې با قومي خلک شامل. اصنعوا لآل جعفر طعاما، خاندان جعفر لپاره خوراک تیار کړي. بیا د دې کور خلکو لپاره چې خوراک تیار کړی شي د هغې دا معنا نه ده چې بیا یې ټول محلې والا پای کې شریکېږي، ټول تنظیم والا دې پای کې ناست دي. او تاسو ته وایم دا خبره زما که غلطی راته تا غلطی ویله، کله چې د تنظیم روټۍ تیاره شي او بیا کله د کور خلکو له روټۍ تیارېږي او هغه په دسترخوان کېښودلی شي، تنظیم دا خلک پکې شامل دي که نه شامل؟ ټول پکې شامل دي که نه؟ که ټول نه بعضې خو پکې شامل دي که نه؟ دا پکې ټول هلته ناست دي صاحب، یا پکې بعضې ناست دي. دا اجازت تا ته چا کړی دی چې ته دلته جمع کېږه او هلته خوراکونه کوه؟ راشي حدیث واورئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مشهور صحابی جریر ابن عبدالله رضی الله عنه او فرمائی وی کننا نرى الاجتماع الى اهل المیت، منگا دا کور خلکو تا دا مڑی چی کم کور دا غیت جمع کیدل وصنعت الطعام اول تا بیا خوراک تیارول او آغا خورل دا منگا شمارل من النیاحتی دا ویرنا، لکه څنګه چې ویر حرام دے دا قرنگی دا خوراک حرام دے. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ته ابن ماجه اوچته کوي که ابن ماجه کې دا حدیث موجود نو. زما دا خبرې د یوازې تاسو نه اورئ، دا په لکونو خلک اورئ. الحمدلله که زه غلط هم دا علما دي بیا پوهېږي چې تا د حدیث ترجمه غلطه وکړه، تا حدیث غلط بیان کړی، بالکل زه به د دې منبر نه بېرته رجوع کوم چې ما غلط ویلي دي. او چې صحیح مې ویلي بیا به اعتراض نه کوي. ورئ حدیث ته واضح معلومه شوه مړی کور ته جمع کېدل، هلته د هغې نه خوراک کول. دا صحابه وایي زمونږ به دا ویر نه شمارل، یعنې دا د صحابو اجماع ده چې دا به د ویر په شان حرام ګڼلی کېدل. او کومه زنانه چې ویر کوي د هغې پته شته؟ حدیث کې راغلي کومه زنانه چې ویر کوي، ګریوان شوکوي، مخ په څپېړو باندې وهي، سر شوکوي د غم په ټیم کې، وایي که توبې وي نسته په ورځ د قیامت باندې به د وور کمیس ورته اغوستلی شي، د وور کمیس. دومره حرام کار دی. لہذا دا کار خپله پې سوچ وکړئ، ولې دا غلط کار دی. ښه په دې کې مفاسد وګورئ او دا څه وجو نه حرام دی. اوله وجه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه دا نه وه، د صحابه کرامو طریقه دا نه وه. دویم دا دی دا کوم خوراک چې دلته تیارېږي یو خو د کور خلکو دپاره دی، خو د ګاونډ کې خلک تیار کړي به څونه خلک وي؟ خو 10 کسان به 20 کسان به 15 کسان به دې دپاره په ګاونډ کې خلک نشي تیارولی. دا خوراک د یو ټیم خوراک دی، یار 2 ټیمه خوراک دی، 3 ټیمه خوراک دی، 3 ورځې دا ول خلک نشي تیارولی، بالکل یې تیارولی شي، په نمبر دی ول تیار کړي. دا خوراک ته ضرورت ته چې کوم دیګونه باندې وي، دیګونه پکې باندې وي. بل کته وی چې ارجی میلمانه راغلي دي، غټه خبر پکې دی او غټ مصیبت اوس دا دی جنازه کې به مولوي صاحب اعلان کوي، مولوي صاحب اعلان کوي چې لکه څومره میلمانه راغلي ګوره یو ته اجازت نشته چې لاړ شئ. دا اجازت تا ته چا درکړی چې ته میلمنو ته اعلانونه کوه چې راځه دلته ایثار شه؟ ستا کور ته راجمع کېدل د خوراک دپاره حرام دي، ته څنګه راایثارې چې ته په مړي کې هلته په جنازه کې اعلان کې چې څوک لا نه شئ؟ ښه ښکاره دي مولوي صاحب وایي چې کوم کسان راغلي وایي الله د لاجر درکړي او کورونه میزینو په مخه مخه، او که کوم کسان د لرې نه راغلي، لرې نه ټیک د بعضې کسان میلمانه به لرې نه راغلي، خبره د لرو میلمانو ده. د هغې سنت طریقه دا ده په ګاونډ کې خلک دي، دا به دومره ډېر نه وي، 2 کسان 3 کسان 4 کسان یو کس بوځئ که نه. دا سنت طریقه ده که نه؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه هم دا وه، حدیث بخاري کې راغلي چې کله به د بار نه میلمانه رال
کمړې به وکړو دغه به خادي به هر څنګه به چې چې بار نه به میلمانه راغله حدیث بخاري کې صریح روایت صحابه کرام باندې به تقسیم کړه دوه به یو دوه درې به بل څلور بل لکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه روایت کې موجود دی چې هغه مې دوه کسان کور ته راوستل سنت طریقه دا ده دغه میلمانه دي ته کور ته بوځه میلمه پې دغه مړي کور والا چې کوم دی هغې دپاره دا اجازت نشته چې هغې د راایسارئ دلته چې هغې د راایسار کې کورونو ته بوځې هلته لیکن دا طریقه چې کوم منګه کوو دا بالکل غلط دې خوراک ته اړولو سړي بوله ضرورت نشته تی جوړې او بل دغه میلمه ته منګه راوې و میلمانې هم واورئ وې ټول خلک یې واورئ چې کله داسې میلمانه شوي واورئ ځان سره مړی چې په کوم کور کې وشي او تعالی ته څوک خوراک درنه کړي دا ګیلې خبره ده د مړو نه څوک ګیلې کوي په چا چې غم راغلی د هغې نه څوک ګیلې کوي چې ته به هلته ځې او بیا به کونډه ښځه یې د ځانه جوړه کړې او خلکو ته به ګیلې کوي چې یاره جي موږ له خو پکې اډوله څه خوراک رانه کړه موږ خو پکې هېڅ ونه خوړه ته ډوډۍ لتلی وې که ته مړی لتلی وې پیسې د سړي په بازار کې وخوره یار دوست په دې به دا کلي کې هلته ورشه ګاونډ کې را ګاونډیان لري یو ذمه چې دا د لرې میلمانه کور ته بوځي هلته تکلیف ورخلاص دی زموږ په دې ژوند کې تکلف ډېر زیات دی که نه تکلف رحائق الخير والتوفيق نادينا يا ربي بارك بنادينا ومجمعنا قولوا أحبتنا في الختم آمينا قولوا أحبتنا في الختم آمينا أهلا بضيوف قد جاءوا أهلا بضيوف قد جاءوا فبدوا كالنهر المنساب جاءوا للحفل على شوق فاجزهم الجنة يا